که غواړئ چې په ژوند کې یو بریالی انسان واوسئ، کوشش وکړئ چې یو مهارت ترلاسه کړئ، یعنې ځان یو سپیشلیست کړئ. او سپیشلیست یا ماهر په دې نه کېږي چې نن دې ته ورمله، که سبا دې ته ورمله، که بل سبا هغه ته ورمله، که بل سبا هغه ته ورمله. زه یو کوچنی مثال در کوم چې ښه ورته متوجه شئ. که چیرې تاسې 10 څانان یو متر یا 1.5 2 متره وباسئ، تاسې ته خوږې اوبه نه درکوي، مګر که چیرې یو څا تاسې 50 متره 100 متره وباسئ، حتما هغه تاسې ته خوږې اوبه درکوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې ماهر یا یو سپیشلیست واوسئ، په هغه څه چې تاسې علاقه ورسره لرئ، هغه 1 وارې نه، 10 وارې نه، 50 وارې نه، 500 وارې نه، 1000 5000 10,000 حتی 20,000 یې تکرار کړئ چې ترلاسه یې کړئ.